یا ستوري یا ښکلا د سرزمین درته راوړم. د غني له جنگي اعلان سره هممهاله په سویل کې خبریالانو ته زغروال واسکټونه او خولۍ ویشل کیږي. د ډاکټر غني لخوا د تهاجمي عملیاتو اعلان سره هممهاله په سویل کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خبریالانو د زغروالو واسکټونو او خولیو د ویش لړۍ بیا پیل کړې ده. په سویل کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر احمد لودین وایي په دې لړ کې نن تازه په زابل ولایت کې د دریو رسنیو خبریالانو ته چې د راپور چمتو کولو لپاره ناامنه سیمو ته ځي یاد وسایل ورکړي دي. نوموړی زیاتوي د خبریالانو د ژوند ژغورلو په خاطر یو کال مخکې د دې توکو د ویش لومړی پړاو ترسره شوی و، خو اوسنیو حالاتو ته په کتو یې اړینه وبلله چې دوهم پړاو یې هم پیل کړي. ښاغلی لودین وایي له زابل وروسته کندهار، هلمند او ارازګان ولایتونه هم په لیست کې دي، تر څو ناامنه سیمو ته تلونکو ټولو خبریالانو ته د ځان ساتنې دغه توکي ورکړي. په سویل کې میشت خبریالان او د رسنیو مسؤلین د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له دغه کار څخه ستاینه کوي او په خبره دا ډول وسایل یې پر کار، فعالیت او ژوند ساتلو کې ډیر مهم رول لوبولی شي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تر دې وړاندې هم د رسنیو کارکوونکو ته د ځان ساتنې، لومړنیو روغتیایي مرستو، اطلاعاتو ته د لاسرسي او نورو تخنیکي او مسلکي برخو روزنیز پروګرامونه جوړ کړي چې د خبریالانو لخوا ډیر ګټور بلل شوي دي.